بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر محفل په اجازت باندې دوه درې خبرې بیا یو څو شعرونه وام. لومبۍ خبره خو دا ده چې لکه څنګه مونږ تاسو د ظهور په یاد کې را جمع شوي یو، زمونږ ستاسو نه جدا شوی دی، نو په دې خبره باندې سوچ کول پکار دی چې ظهور داسې کم کارنامه کړې وه. نو کارنامه د هغه دا وه چې د خلکو زړونه یې ګټلي دي. دا ټول د سلیم خان خلک چې ولاړ دی، یقینا چې دا د دې خبرې غمازي کوي او د دې خبرې ثبوت دی چې ظهور چې دین دا واقعي د کردار خاوندو او د کردار خاوندان چې نو دا ټول عمر د خلکو په زړونو کې ژوندي، دا د خلکو ترمنځ موجودي. که دغه سړی وجودي طور په خلکو کې نه موجود، نو د هغه یادونه او د هغه خدمات داسې چې دی ژوندی ساتي. نو په کار دا ده چې کم کشر کله که د ظهور رونه دي که د تره زامن دي، نو په کار دا ده چې هغه کومه لار نیولې وه، هغه کوم کردار ادا کړو، نو چې دی هم په هغه لار باندې روان شي، نو هغه کمی خو پوره کېږي نه، خو هغه لار به نیمګړې پاتې نه شي او هغه کاروان به روان پاتې شي. ستاسو یو جهان مننه. دوه درې شعره د ظهور روح تړلی کومه. ټکور صاحب شعر دی چې درور آینه‌دار او هم د پلار آینه‌دار، درور آینه‌دار او هم د پلار آینه‌دار، خبر شم چې ظهورو د کردار آینه‌دار. مننه جی. درور آینه‌دار او هم د پلار آینه‌دار، خبر شم چې ظهورو د کردار آینه‌دار. او دستار یې په سر نه و خو دستارو د ساداتو، دستار یې په سر نه و خو دستارو د ساداتو، فطرت کړي ځینې خلک د دستار آینه‌دار. مننه جی. دستار یې په سر نه و خو دستارو د ساداتو، فطرت کړي ځینې خلک د دستار آینه‌دار. او هغه ته بیا د بل چا د تصدیق ضرورت نه وي، هغه ته بیا د بل چا د تصدیق ضرورت نه وي. د کم سړی چې جوړ شي خپل د روزګار آینه‌دار. مننه چې دا دغه روزګار دی چې مونږ تاسو یې راغونډ کړي یو. ټاکور صاحب مونږ هم وجړولي او زړه یې جړېده، نو دا ځکه زړه جړېده چې هغه کردار او هغه روزګار کړو، هغه روزګار د خلکو زړونه ګنډلو، د خلکو پر هرونه راټولولو، د خلکو په شلیدلو ګریوانو کې ترانې ټکولو. هغه ته بیا د بل چا د تصدیق ضرورت نه وي. د کم سړی چې جوړ شي خپل کردار آینه‌دار. او بل نظم دی، د نظم عنوان دی ګل په سوراړه کې. غزلنما نظم دی چې ګل په سوراړه کې. ملګرو ما لیدلی و یو ګل په سوراړه کې، ملګرو ما لیدلی و یو ګل په سوراړه کې، ظهور کشي لا بوټی داسې بل په سوراړه کې. ملګرو ما لیدلی و یو ګل په سوراړه کې، ظهور کشي لا بوټی داسې بل په سوراړه کې. او لالا غوندې په داغ سینه ډاډه ورته ولاړو، لالا غوندې په ډاډ سینه، لالا غوندې په داغ سینه ډاډه ورته ولاړو، ورونه پې د هر خوا ورېدل په سوراړه کې. مننه جی. د زړه په زور به تل په اوچو تړو کې خندانو، د زړه په زور به تل په اوچو تړو کې خندانو، او کار یې هر دردمن ټکورول په سوراړه کې. د زړه په زور به تل په اوچو تړو کې خندانو، او کار یې هر دردمن ټکورول په سوراړه کې. او ټکور صاحب د هر تږي احساس د اوبخور ښکلې جذبه کې، د هر تږي احساس د اوبخور ښکلې جذبه کې، د زړه د وینو ساس کې یې شیندل په سوراړه کې. مننه جی. د هر تږي احساس د اوبخور ښکلې جذبه کې، د زړه د وینو ساس کې یې شیندل په سوراړه کې. او صدا نه چې یوازې د ټکور د زړه ټکورو، صدا نه چې یوازې د ټکور د زړه ټکورو، هر چاته یې ټکور ټکور خندل په سوراړه کې. مننه جی. صدا نه چې یوازې د ټکور د زړه ټکورو، هر چاته یې ټکور ټکور خندل په سوراړه کې. او خزان یې نرمې پاڼې په شرو سږو کې تس نس کړې، خزان یې نرمې پاڼې په سرو شګو کې تس نس کړې، ذاکره
شو نصیب مو جړېدل په سور اړه کې ستاسو یو جهان مننه طارق شاه به یو نظم وایي خو بار بار مې ویلی دی او وخت کم دی صدر صاحب ووایم نظم دی عبدالله به چې ذاکر بس بار بار یو نظم وایي چې هغه ته چې لا ماشوم وي چې په هیڅ نه پوهېدلې یو چینجی وي لغړېدلې په اومو وښکو چې ستا به لاړې بهېدلې که سحر و که ماښام و ته به هر وخت جړېدلې په رویونو د لاسو به چې هم نه پخلا کېدلې تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وي ستا د خوب د پاره ګله حرام شوی د چا خوب و ستا د درد په سر راغلی کومو سترګو کې پړسوب و هغه څوک و چې د درد نه ستا د هر اندام خبر وه هغه چې ته چې به دردمن وې نو هغه به کور وکر وه هغه کټ سره زنګو به چې بېواره زنګېدله تا به لتې را شروع کړې چې به لږه ودرېدله تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وې هغه لږه موده پس چې ته بورړی شوې زلموټی شوې څه خبرې څه خړپوسې ته په خپله کې سړی شوې جواب چاو پیدا کړی ستا د تتې ژبې سوال ته هغه څوک سر په سجده وه ستا د پاره ذوالجلال ته ستا د ژمي یخو شپو کې اللهو د چا د خولې وه هغه پشي شپې شو ده لیلیلو د چا د خولې وه ستا د وی سره به ولې هغه برغ اواز د چاو څه ادراک په دې کوی شو د بیبي که د باباو ستا د ژمي یخو شپو کې اللهو د چا د خولې وه هغه پشي شپې شو ده لیلیلو د چا د خولې وه هغه تا چې قدم واغېست هغه ګوړه کې ککوړي هغه چا وپاخه کړي سره غرمه کې د سور اوړي مننه چې ستا د پنیا پل په پل به څوک خو وچې ګرځېدله هم به تا سره په ځمکه ستا په شانې لوبېدله دا به چا وتاله ایښي ګیلاسونو کې اکوړ په ممونو په تاسو وې ته د چا د لاسه موړ تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وې دا او چا ته علامات کړي نظرونه د پیریانو د زیړي ژبۍ ګټونه اړیکې د انځرانو څه ټوټکې ستا ذهانت له څه ګوټۍ د ګاونډیانو څه مرۍ او څه کنجکې ستا د خپلو مشرانو ستا په غاړه اویزان دي سرې ټکې د ماماګانو تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وې تا ته یاد دي چې دا څنګه ته سړی شوې ته زلمی شوې دې مقام ته څنګه راغلې څنګه دومره بریالی شوې ښه پوهه شوم جانانه هغه زه چې درنه غواړم ستا د سترګو جوابونه ځکه شعر کې رانغاړم هغه وینم دغه وینم زه چا مخ یو کتاب دی ما ته هر یو کې ښکارېږي دا زما د سوال جواب دی چې دا دومره تکلیفونه بې د موره څوک زغمی شي دا نازونه مکیزونه بې د موره څوک وړی شي بله دومره داسې مینه د چاچا سره کیدی شي بله دومره ډیره وینه د چاچا ته سوځېدی شي نو هله شابه ګلاليه ای د نر بابا بچیه پنجوره زوروره ای په خوی خصلت زمریه هله شابه 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 لږ احساس ځان کې پیدا کړه هغه ته چې د چا خوب وي هغه خوب ورله رښتیا کړه چې ټول عمر ژړلي اوس یې لږه په خندا کړه لږ د خپلې سودا وځه ساغې له هم سودا کړه دعاګانې د مور واخله ځان په هر چا سرباله کړه ستاسو یو جهان مننه ډېره مهرباني